یو زمانه کې د بیت المقدس خلق هغې بغاوت کړی د الله نه لرې شوي، فسق و فجور او غلا او ډاکې او ناروا او بربنټوب دا زیات شوی. نو بیا په الله یو بادشاه راولېږه، بخت نصر ورته وایي، ډېر جابر بادشاه، هغه پې حمله وکړه. او چې حمله پې وکړه نو چې څومره ځوانان وو د مسلمانانو هغه ټول مړه کړل د سیل مې. او چې کوم بوډاګان وو یا ماشومان وو یا ښځې وې هغې ټولې بوتلې سې جیل کې واچول، چا باندې خپل خدمتونه کول، مریان یې جوړ کړل، په چا پټي کرل، په چا ځمکې یې سنبالولې، په چا باندې خپل کار او بیګار کو. او چې کوم کلی و د بیت المقدس مکمل هغه آبادۍ یې لوټې لوټې کړئ، ټول چتونه پرېوتل، دیوالونه یې وغورځول. هغه یو ډېر جابر او ډېر ظالم بادشاه و. او دا یو الله سزا ورکوي نو هر وخت کې کلی تباه کو دی ټول بوتلل، او چې څه وس رسېده بس وجلې. او بیا هم په زرګونو خلک ماشومان او بوډاګان او ښځې دی بوتلل او په جیلونو کې واچول او غلامان او مریان یې کړل. په دې کسانو کې چې دا کم د بوتلل ځان سره، نو په دې کې یو کس و چې د هغه نه وروسته رب العالمین پیغمبر جوړ کړه، حضرت عزیر علیه السلام، یو پکې دی هم. بیا وروسته پرېښودل، خوش یې کړل، اجازت یې وله ورکړه د جیلونو نه دا ټول وباسئ. خو یاره ګورې یو شرط به چې کم کسان جیل کې دي دا به مونږ خوشي کو، خو زمونږ خدمت به کوي، ښځې به یې زمونږ وینځې وي، او سړي چې دا کوم هلکان ځوانان شو دا به زمونږ غلاماني، زمونږ خدمت به کوي، مونږ له پټو کې کار به کوي، مونږ له څاروي به سره وي، نوکران او چاکران به مي. واقعي د بادشاه زور و، دا مجبور و. دا حضرت عزیر علیه السلام یو ځل د وادم کړی دی، بچی هم شوی دی، دی یو ځل په یو خر باندې سور دی، خپله کونټه یې ورسره ده، او ځان سره یې د انګورو نه اوبه ایستې دي، د هغې شربت ورسره دی، یو اونه د هغې نه انځر را شکولې دي، خشته تازه مزېدار، او ورسره دي د دې بیت المقدس په دې خوا تېرېده. رب العالمین ده ته دا اطلاع وکړله، دا ورته والله وحی وکړله چې یو ورځ به داسې راځي چې دا کلی به زه په تا باندې آبادوم، دا به آباده و، لیکن به خلق اوسو، ته به هغوی ته د الله د دین دعوت ورکې. د چې کلي ته مخامخ ودرېده، خو لوی کلی و، لوی ښاریه وه په هغه زمانه کې، یو کور نو، سل کوره نو، شل کوره نو، او په سونو کورونه چې ویې کتل چې دا کور خو ټول کندرات دي، او چې ویې کتل هغې کې د انسانانو هډوکې پراته دي، زاړه کپرې پکې پرتې دي، پنډۍ پکې پرتې دي، دا چوره چوره پکې د انسانانو هډوکې پراته دي. نو دی وایي چې رب انا یحیی هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا کلی خو تباه شوی دی، اوس دا آبادي چې کېږي انسان به راځي، دا انسانان دا آبادي خو اسانه خبره ده، خو پروردګاره دا کلی به څنګه آبادېږي، دې له به خلک د کمې راځي، او دا آبادي او چتونه به څنګه آبادېږي. او چې د انسانانو د کپرو ته او د پنډو ته او د هغې د جوسې ته وکتل، نو دا سوچ راغی پړه کې چې دا خلک به الله څنګه جمدي کېږي، کلی خو په خلکو آبادي، الله دا خلک به هم ته قیامت پر ورځ جمدي کوي، څنګه چې دا کلی په خلکو آباد دی، او دا کلی به ته آبادی، نور خلک به راولي، پروردګاره چې دا کمړه دي دا خو به هم ته د قیامت په یو ورځ را جمدي کوي، دا بوسي دا ډوکي دا به څنګه جمدي کېږي. شک یې نو د الله په قدرت کې، شک یې نو، بس تعجب یې وکړه، تعجب نه وایي انا یحیی الله هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا خلک به د قیامت پر ورځ ته ځان ته ودرې، لکه دا هم ستا قدرت دی چې دلته به نور خلک راولي، دا کلي به په عباد کې چې دا کمړي دا خو به هم د قیامت پر ورځ ځان ته ودرې، دا به څنګه جمدي کېږي، یاره ستا خو ډېر لوی قدرت دی، او ډېر لوی تعجب یې وکړه، د شک خبره نه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام هم یو موقع کې داسې ویلي،
ابراهیم علیہ السلام هم الله ته ویلو چې رب ارینی کیف تحیی الموتى. دا لکه یو سوچ راشي، لکه یو سړی وي او د هغه مخکې د مکې مکرمې ذکر کېږي دته پته ده چې مکه مکرمه شته دی، یو خشته ښار دی، بیت الله دی، پکې د نبي علیه السلام د پیدایش کلی دی. لکه یې وسوسه را چې یاره الله چې دا کلی به څنګه وي، دا به زه دا چې شته که نشته یاره، نو دا نه وایي چې د شک نه په دې کلي کې چې دا کلی نشته. دا یو تعجب له راشي چې یاره افسوس دا دی که دا ما ولیدې، یاره که ما ولیدې کې تمنا و ارمان راشي. نو چې یو شی چا نه لیدلی نو جدا یقیني، او چې کله وویني نو هغه بیا هغه یقین هغه خپل محکموالي ته و زمونږ طالبانو ته حق الیقین او عین الیقین دغه مراتب وي، هغې ته بیا د هغه علم ورسېږي. نو ابراهیم علیه السلام هم وایي رب ارینی کیف تحیی الموتى، پروردګاره ته لږ ما ته وښایه دا مړي به څنګه جمدي کې، شک مې نشته. قال اولم تؤمن، ولې ستا په دې یقین نشته؟ الله ورته وایي د مړو په جمدي کولو د یقین نشته څه؟ الله ورته وایي بلا ولې نه، الله خو پیغمبر یم، د پیغمبر یقین خو د قوم نه ډېر مضبوطي. بلا ولې نه، الله یقین خو مې شته، ولکن لیطمئن قلبي، که په سترګو مې ولیدل نو یو پوټی به مې د زړه اطمینان نور هم زیات شي. په سترګو خو راته الله وښایه یقین خو د ما شته. الله ورته فرمایي قال فخذ 4 من الطير، څلور مارغان ځان سره واله، فصرهن الیک، څلور مارغان واخله کم چې ستا خوښي، ځان سره عادي که بلد که لکه خلک کمتره ساتي، خارو ساتي، او چې اواز ورته وکړي نو راشي وله، لاسونه ورته وپړقوي وله راشي. او بیا دا څلور واړه مارغان ذبحه کا، حلالې کا، او دا وزرې او بڼې او غوښې او وینې ټول قیمه کا یو ځای. او بیا چې ستا په دې علاقه کې څومره د عراق په علاقه کې غرونه دي، لږه لږه قیمه راواله او د یو غر په سر باندې کېده، تا ته ښیمه چې د جمدي کول کولی شم که نه شم کولی. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، لږه لږ راواله او په یو غر باندې پوټې پوټې قیمه کېده. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، بیا خو ته اواز وکړه پته به ولګي چې جمدي کېږي که نه. ابراهیم علیه السلام هغه مارغان راونیول څلور، سرونه یې ترې پرې کړل، ذبح یې کړل، او بیا هغه سرونه او د هغې اندامونه او بڼې او وزرې ټولې په ټوکیا وټکول، په چاړې واړه کړل، قیمه یې ترې جوړه کړه، هر څه یې ګډ کړل، سرمن او کولمې او وینې ورڅه. او د الله حکم و لږ یو څه په یو غر باندې، څه په بل غر، څه په بل غر، څه په بل غر، څه په بل غر، هغه یې کېښودل. سرونه یې ځان سره دقسې ونیول، سرونه ځان سره ونیسه، ښه سرونه کېږده، سرونه یې ځان سره څلور واړه کېښودل. اوس زه اواز ورته وکړه، اواز یې وکړه، دې مرغۍ له دې خپل وجود راشي، دې له دې راشي، دې له دې راشي، دې له دې راشي، یو قطره به د یو غر نه راتله، بله به د بل غر نه راتله، بله به د بل غر نه راتله، د هر یو مرغۍ خپلې قطرې راتلې او خپل سر پورې او پیوس کېدلې. څلور واړه مرغۍ واپس جوړې شوې، سا پکې راله، خپل اوازونه یې وکړل. اوس کولی شم که نه شم کولی؟ بېشک الله قادر مطلق بادشاه دی که مونږ خو اوس خو زمونږ دا شکل شته، زه اکثر دا خبره طالبانو ته کوم، ویم د نیست نه مونږ د نشوالي نه الله مونږ راوستو، نم شکل و، نم پوزه وه، نم سترګې وې، نم غوږونه و، نم لاسونه و، نم خپې وې، اسم نو. رب العالمین د الله نوی یو شکل راکه او د هغې نه مونږ پیدا کړو، او د داسې څیز نه رب العالمین مونږ پیدا کړو چې هغه هم د انسان په وهم او په ګمان او په خیال کې هم نه تېرېږي. کټ چې سړی جوړوي د لرګي نه جوړوي نو تر اخره پورې لرګي پکې وي، کټ دی د لرګي نو لرګي ورته وایي، کیروان کې نو هماغه لرګي ته واپس جوړېږي. جومات که سړی جوړوي، دیوال جوړوي، د خښتو نه او سیمنټو نه جوړوي، نو که ته په دغه باندې ووایې په سټکو باندې نو هماغه خښتې به ترې جوړېږي، هماغه سیمنټ به ترې جدا شي، بل شي ته خو نه جوړېږي که نه. انسان چې د کوم شي نه جوړ دی، که د انسان ته درې وړی کړي هماغه شی ته واپس جوړېدی شي نه. الله داسې څیز نه انسان جوړ که تا ته ښایي. اوس که غوښې یې راغشتې وې، هډوکي راغشتې وې، ویښتې راغشتې وې، لکه مونږ چې کټ جوړو او د هغې نه انسان جوړ شوی وې، نو بیا به لږ یو دغه و چې خو دا څیزونه یو ځای کړل، د کټ څلور بازوګانو، څلور پښې ټکې وال، دا هډوکې او غوښې را یو ځای کړل او جوړ شو ته. نه الله داسې هم نه دی کړی، انسان یې داسې نه دی جوړ کړی. یو داسې څیز نه رب العالمین انسان پیدا کړ چې د انسان عقل ورته حیران دی چې پروردګاره چېرته انسان ته ګورو، چېرته هغه اصل ته یې ګورو،
چېرته د دې ښکلي وجود ته ګوره، د دې خشتاب سرمن ته ګوره، د هډوکو ته یې ګوره، ګرځېدو ته یې ګوره، د طاقت ته یې ګوره، د لیدو ته یې ګوره، د علم ته یې ګوره، د پوهې ته یې ګوره. نو دا بغیر د الله د قدرت نه بل څه کولی شي؟ نشي کولی. هېڅ هم نو انسان او الله پیدا کړ. نو چې کله یې مړ کړي نو هډوکې خو یې شته که نه، صرف سرمن ورغوستول دي، شکل خو یې معلوم دی که نه. دا خو داسې نه لکه جامه چې ورته اغوندې. نو کوم ذات چې د سر نه نوي انسان پیدا کولی شي، ولې هغه جامه نه شي اغوستلی د غوښې او د وینې او د سرمن، او په دې قادر دی چې دا څه کولی شي رب العالمین. خو انکار به هغه څوک کوي چې د الله قدرت نه مني بس. او چې څوک د الله قدرت مني هغه به انکار نه کوي، هغه به مني دا هر څه. مونږ چې خپل ځان ته وګورو، فی انفسکم افلا تبصرون، الله وایي ته د خپل ذات ته وګوره که نه، د خپل شکل ته او د خپل ذات ته وګوره، ستا د الله قدرت باندې نظر نشته. پټې غوندې مونږه ژبه ړقو، لږه غوندې ژبه غاښونو سره ړقو، معمولي شان ژبه، څومره تیز اواز ترې خېږي. لوی څټک که ته دلته کې د دیوال له راوبری که نه، دومره اواز نه کوي لکه دا پوټې غوندې ژبه چې د غاښونو له راوبری څونه اواز کوي. او که څټک د دیوال له راوبرو نو یا به څټک ماته یا به دیوال دړې ولی کې، او ژبه ټولو د غاښونو له ځي راځي، نه به ژبه خوږ شو نه پرې غاښ کمې راغی، او اواز یې کم ځای ته رسېږي. صرف شونډې یو بل سره جنګېږي، صرف غاښونه یو بل سره جنګېږي، ژبه غاښونو سره جنګېږي، او دننه پې هوا را روانه ده، او اواز بې لوډ سپیکره د انسان کم ځای ته رسېږي. دا لاس زور سره لاس ته رابره وکړه نو دونه اواز نه کوي لکه دغه پوټۍ سرمن چې د غاښ سره جنګېږي او رب العالمین ته کم اواز وباسي. نو کم قدرت به د الله را مخکې کوي. خو آخر فیصله مونږ په دې کوو چې بېشک رب العالمین ډېر لوی قادر مطلق ذات دی. هر څه چې کوي رب العالمین په هر وخت کې کولی شي، او چاته هم رب العالمین په خپل قدرت او طاقت کې حاجت نه لري. ټول وایي بېشک الحمدلله. نو دغه رنګې دی ودرېده، انا یحیي هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا به څه چل کېږي؟ دا خو د قیامت پر ورځ شک نشته. فاماته الله 100 عام. وایي ښه اوس به تا ته هر څه وښایو. بس الله پې خوب راوست. هم په دغه ځای کې خر نکو شو، خر یې وتړه، چې کوم اوبه یې ورسره د انګورو شربت هغه یې لوښي کې کېښود، چې کوم انځر دي هغه یې کېښودل، څادر یې پې واچو، یو خوب راغی، لس شل منټه کې ویده شوم. نو بیا به راپاسم ځم به سوري لاندې ښه مزېدار دی، یو اونۍ یا د یو سوري لاندې پرېوت. چې پرېوت خوب پې راغی، په خوب کې د پروردګار ساه وویستله، ساه ترې ووته. چې ساه ترې ووتله، الله فرمایي 100 کاله مې ته ساه ایستې وه. فاماته الله 100 عام. 100 کاله ته ساه لاړه. خلک ورپسې ګرځي، عزیر څه شو؟ عزیر مور ورپسې ګرځي، رونه ورپسې ګرځي، د کور خاوندان ورپسې ګرځي. پروردګار د بل قدرت ښکاره کول کوي. یو قدرت پیدا شو چې په خوب کې د ساه وویسته، بل دا چې د خلکو د نظر نه یې پناه کړ. خلک په لاره دي چاته نه ښکاري، نه د خلکو آواز اوري، نه پې خلک پوهېږي. هغه خر هم خدای مړ کړ، د هغه نه هم ساه ووته، هم په هغه ځای پرېوت، هغه موده شو، ساه ته یې الله وویستله، له ده نه هم الله ساه وویستله. په لاره خلک تېرېږي را تېرېږي، د خلکو د نظر نه هم رب العالمین محفوظ کړی. هېڅ چاته هم پته نه لګي چې څه شو. نیخه بیغمه و ده دی. هغه چې کوم د ده د زمانې خلک و، کم از کم 100 کاله کې به څومره خلک مري. زمونږ لږ عمر دی، د بلوغ نه پس چې دا کله دا بالغ شوي و، د هغې نه پس ګورو دغه 20-25 کاله ژوند ته چې مونږ ګورو، 15 کاله ته، نو هسې په خپل 15 پرېږده، دا تېر شوی 10 کاله کې تاسو نظر واچوئ چې څومره خلک به مړي. نور پرېږده په دې اول او داسې ودو نو ما د خپل دې کندي باندې د بدرخیلو کندي باندې داسې دیدار آباد او بانډه په دې طرف هسې مې ذهن ته بعضې مشران راغلل، هلکه یو مې راغی، بل دا خو هلکه 100 نه زیات خلک مړه شو. چې دا مونږ ته کم یاد دي. د جومات کې به مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي، هغه به ناست و، دا مشران به ورسره ناست و، هم د دې کندي مشران به ورسره به ناست و. قسم دی که یو شته نن. او نن سبا خو مرګ نه په بوډاوالي دی او نه په ځوانۍ دی. هېڅ پته د مرګ نه راځي چې کوم وخت دا مرګ راځي، خو بس منو به چې حق د مرګ او چې کله الله فیصله کړې ده نو راځي به. نو دغه دی ساه ترې ووتله او چاته پته نه لګي. فاماته الله 100 عام. 100 کاله مړ دی. ثم بعثه، الله را جمع دی 100 کاله پس الله پکې روح واچو، سترګې وغړولې، چې راوچت شو،
رب العالمین ولا فرشته راولېږله هغې تپوس کوي کم لبسته کاکا څو ورځې دلته تا تېرې کړلې څو ورځې دلته وخت تېر که نو دوی چې کله وده کېده نو دغې وخت کې د انور راختېده د ساخ دا وخت و چې نور راوخېږي دا ټیم کچه غرمه چې ته ورته وې او چې کله الله پاک پکې روح واچو را بیدارېده نو مازدیګرۍ نور پرېوتو والا ټیم و وی لبستو یوما او بعد یوم اوس خر ته نه ګوري اوس دې په خپله راویښ شو لبستو یوما او بعد یوم یاره یا به پوره ورځي یا به څه کم به نو داسې به لکه خو سار رانه دلته مې اوده شوی یم دغه مازدیګر را پاڅېدم یا یو ورځ ده ګنې ورځ هم پوره نه ده یاره ورځ خو هغه د پېشمني نه شروع کېږي تر نور پرېواته پورې دا خو زه نور خطو نه پس اوده شوی یم او نور لا پروت یم نه دی بعد و یوم دروازه یم څه کمه حصه ده او تا ته څه پته لګي قال بل لبست 100 عام 100 کاله د نساوتې وه 100 کاله دې تېر کړي دي ښه خو خر ته وګوره خر ته یې وکتل واقعي خر ریزه ریزه پروت دی نه د هډوکي پته لګي هسې چورې مورې پرتې دي نه د غوښې پته لګي او نه سرمن پته لګېږي لوښې ته ګوري لوښې کې هغه د انګورو بم د سر نه نشته هېڅ هم نشته خدای پاکه دا خو حقیقت دی فرشته چې پیغمبر ته خبره کوي نو خبره خو دروغ نه رښتیا خبره ده 100 کاله مې تېر کړي دي او هغې نو انا یحیي الله بعد هذه بعد موته دا به څنګه الله جمدې کوي اورېږه اوس ته خو مونږ را جمدې کړې تا ته خو پته ولګېده اوس تا مخکې راته یو بله مشاهده هم کوو ته وګوره دې لوښي کې دې کې تا سا چولې انګور اوبه وې چې ویې کتل هغه اوبه پکې پرتې دي لم یتسنه نو انګور اوبه دې کې هم د الله یو حکمت و یعنې عامې اوبې هم ځان سره وړې شوې د انځرو په ځای باندې سیوان او بل شی هم وړی شو خو د الله په دې کې لوی حکمت دا دی چې انځر په میوو کې هغه میوه ده چې دا زر څښا کېږي او د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي هو دا شراب د انګورو د دې اوبو نه جوړېږي لږ نور چې پې ولګي نو سرکت یې جوړه شي او چې بیا پې نور ولګي نو بیا ته شراب جوړ شي څښا شي وګوره د انګورو دغه اوبو ته دی چې اوبو ته یې وکتل هغې راواغېشتې ګوټې ته یې وکړه لکه دا خو هغسې تازه دي لکه چې اوس ما په دې ساعت انګور نه چون کړي او د هغې نه مې شربت ایستی انځرو ته دې وګوره انځرو ته یې وکتل داسې تازه مزېدار پشم پې د پاسه ولاړ دی لکه په دغه وخت چې د بوټي نه راشکولې یا الله څه لوی قدرت دی او خر ته هم ګوره اوس خر خو د لامل پروت دی چوره چوره پروت دی اډوکې اډوکې پروت دی ګوره ورته رب العالمین هغه خاورې او غریزې ورو ورو رایوځای کړي ورته ګوري په حرکت کې رالی اډوکې ته جوړ شو غوښه جوړه شوه هغه غوښه ورو ورو اډوکو پورې پیوس کېږي بیا سرمن ته تاو شوه د خر مزېدار خشته ښکلي وجود ته جوړ شو چې جوړ شو ته پې یې موالې راوالې لکې یې شړنګ منګ ورکړه ناګهانه خر ودرېده چې ودرېد اواز یې م وکړه دغسې مفسرینو لیکلي دي اعلم ان الله على كل شيء قدیر یا الله بس زما د مخکې نن دا علم اوس هم دا سوچ او دا فکر دی پروردګاره چې ته په هر څیز باندې قادر مطلق بادشاه دا حقیقت دی روڼ کونټۍ راواغېسته انځرې راواغېستل ویې خوړل د انګورو اوبې راواغېستې راشه چې اوس خپل کور ته لاړ شو بیت المقدس ښار ته چې ګوري حیران دی ښار آباد شوی دی کېدای شي پاسې دوی کتل خشتک کوڅې دي مزېدار مزېدار چمنونه دي لکه 100 کاله کې خامخا چې ابادۍ کېږي خو یو کلي دا پوره آبادي الله دا خو دې دیوالونو ته وګوره دې بنګلو ته پکې وګوره دې لارو ته وګوره لښتو ته وګوره دې خلکو ته وګوره ټول هر څه ورته بدل بدل ښکاري نقشه ورته ټوله بدله ښکاري کلي روان ویجاړو کندراتو هغه ښه مزېدار ښکلې آباد دی نیغ ورغې په خپل کور په اندازه اوس ور روان دی تپوس کوي چېرې دلته کې د عزیر کور کم یو دی عزیر خو موږ نه پېژنو په اندازه ورغې خپلې دروازې نه د دروازې له سینګ په اندازه خپل ورغې دروازې وډبوله چې دروازې سینګه وډبوله نو یو ښځه ولا آواز ورکوي څوک یې وی زه د خپل کور ته راغلی یم زما عزیر نوم دی د ښه نیکبخته عزیر دی نوم دی
اوس هغه ښځه په سترګو لنده ده، ډوډۍ ناسته ده، روزې په دې مخ را ځوړندې دي، د دوه کم شپږو شلو کالو عمر کې دا ښځه، دوه کم یعنې 18 د پاسه 100 کاله عمر یې 118 روزې په دې سترګو راویزان دي او نظر یې نه لګي. وی زه عزیر یم که نه؟ وی ګور ټوقې مه کوه، د خدای نیک بخته 100 کالو شو چې عزیر زمونږ نه روک شوی دی. ابا خدای خبر چې کوم ځای به مړي پته یې نه لګي، 100 کاله شو سره د خر نه تللی دی او غیب دی، خدای خبر چا وجلی دی او که په خپله مړ دی هغه پته نه لګي. وی ته اجازت راکړه د دې کور ته در ننوځم. راننوځه، خو کور کې خو یو ځای یم، کور کې نور څوک نارینه شته؟ نه، دې وخت کې نشته. یو رپوټی هلک یو نارینه شته او هغه بار تللی دی، 100 کالو دی، 100 کالو یو هلک شته. څوک دی؟ وی د عزیر زوی دی که نه؟ وی زه عزیر یم. کاکا ته څنګه عزیر یې؟ او ناشنا خبره ده چې یو 100 کاله پس یو سړی کور ته راشي او هغه دې د 15-30 کالو هلک ښکاري. ځکه دې خو همغه شکل کې الله را پاسو چې په کوم شکل کې اوده شوی و که نه، ویښتې تور دي، نظر یې برابر دی، شکل یې همغه دی لکه 15 شپږ 40 کالو هلک چې همغسې دی. او دا چې کومه زنانه وه دا د دې وینځه وه چې کوم وخت کې دا عزیر علیه السلام ته نو دا د 18 کالو وه، دا د دوی وینځه ده. دا ورته خپله پوره قصه کړې ده چې قصه کړه په جړا شوې ده ورته. وی زه نه منم، عقل مې ناري. وی ګوره وی الله پیغمبر یم او سوچ وکړه عقل برې دا خبرې والي، دا د الله خبرې دي، زه الله وجلی یم او زه بیا الله را جمع دی کړی. وی ښه نو د عزیر یو نښه وه، اوس هغه ښځه د هغې مغه قسمت بیدار دی، د هغه یو نښه وه چې هغه به څه دعا وکړه نو رب العالمین به دعا قبلوله. نو ځکه نه تم دعا وکړه چې د ما دا سترګې خدای پاک جوړې کړي نو پته به دې ولګي چې ته عزیر یې او که ته نه. که زما سترګې خدای جوړې کړې ستا په دعا نو بس بېشک ته به عزیر یې، او که زما سترګې خدای پاک جوړې نه کړې نو به بیا ته رښتیا نه وې دروغ. رب العالمین ته یې سوال وکړو پروردګاره ستا په قدرت چې دا په کوم قدرت ته الله زه مړ کړم او په کوم قدرت ته پروردګار را جمع دی کړم. سوال هم ګورې یو طریقه مونږ خلک خو د سوال په طریقه نه پوهېږو، خو چې مونځ وکړو لاس به اوچت کړو ما وبخښه زما مور وبخښې او ګردانم الف در او بې دربازه ورت کړی دی، نه په اول پېښ شو نه په آخر پېښ شو، لاسونه په مخ راکاږو. د سوال خپله طریقه ده. هر کله چې دعا کوئ د پروردګار په دربار کې لاول به د الله حمد وایئ، الحمدلله رب العالمین، د الله حمد صفت وکړه، بیا په نبی علیه السلام درود شریف ووایه. د هغې نه پاس د زړه په اخلاص دعا وغواړه. دعا هم داسې نه ان الله لا یقبل من قلب غافل لاهن، چې زړه یې غافلي او سوچ تې نی نو د بې سوچه سړي او چړې غافلي د هغه دعا نه قبلېږي. چېرته یو لطیفه ده یا حقیقت ته خو د عبرت خبره ده. یو بادشاه وي په لاره روانو، یو سړي سوال کو په سترګو ړوندو، په دواړو سترګو ړوندو. دې سړي به چغې والې یا الله سترګې، یا الله سترګې، یا الله سترګې. نو د هغه مطلب دا نو چې خدای نه سترګې غوښتې، د هغه مطلب دا و چې خلک راته وګوري چې دې خو ړوند دی نو پیسې به راکړي راله. په فوټپات ولاړ دی لاس یې خلکو ته نیولې دی یا الله سترګې، نو د هغه مطلب دا و چې زما دې سترګو ته خلک وګوري چې دا خو ړوند دی نو پیسې به راکړي. نو بادشاه په لاره روان و چې د اواز پرې ولګېد نو هغه وزیرانو ته یې ودرېږئ، ړونده څه غواړئ؟ ویې سترګې غواړم. وی ښځه واپس راځم زه د دې ښار باچا یم او پولیس ته یې وی پرې ودرېږې او که راده سترګې نه وې نو سرمن درنه وباسم. څونه موده وشوه چې ته سترګې غواړې؟ چې زما خو دغه کال یو نیم یا شپږ میاشتې دلته کې لګیا یم او د خدای نه سوال کوم. ښه اوس پورې تا له خدای سترګې در نه کړې، خو چې زه راځم او ستا سترګې نه وې چې سرمن دې وباسم. خدایه اوس وزیران هم حیران چې بادشاه دا سترګې د ده په وس کې دي، دا که د چا په وس کې وې نو خلک به ړانده. واقعي ګوره سترګې هم د الله لوی نعمت دی. بشر جان سترګې نشته که نه، خو دا یو حدیث هم د نبي علیه السلام مبارک دی ښه چې کم سړی په سترګو ړوند دی او ده په دې ړوندوالي صبر وکړه، پروردګار به د دغې سترګو د ړوندوالي د صبر په برکت دله جنت ورکړي. دا نبي علیه السلام فرمایي، صریح حدیث دی د پیغمبر علیه السلام. او مونږ سره دلته کې قندار حافظ صاحب و هغه هم نابینه و نو ما ورته قندار حافظ ستا په له څه ارمان دی؟ د هغه هم سترګې نه وې.
ستا پړه څه ارمان دی؟ هغه ویره مولوي صاحب یو ارمان مې دی پړه. نه هغه څه دی؟ ګرموالی یخوالی خو په لاسه معلومیږي چې دا خوراک ګرم دی دا یخ دی، لیکن رنګ چې دی نو د هغې تعلق د سترګو د نظر سره دی. نو هغه ما ته قنداره پسې وویل دا مې ارمان دی. یاره دا سور رنګ تاسو وایي دا چې رنګ سور دی او دا شین دی او دا سپین دی او دا تور دی، چې دا سور او دا شین او دا سپین رنګ پکې لا څه ته وایي؟ حقیقت دا د خدای نعمت دی. کریمتین ورته نبي علیه السلام فرمایي چې کوم انسان دا دواړه سترګې عزتمن شی دی دا نی دی پې صبر وکړي الله وایي زه جنت په ورکړم. نو هغه وزیران حیران شو چې بادشاه سلامت دا څه عجیبه خبره دی وکړه. او بادشاه د مخکې اوس خبره نه شي کولی. څه چې درته وایي چې زه راشم او ستا سترګې نه سرمن دی وباسم، د دې غریب سترګې د په اختیار کې دي څه چې هغه ونه که خو خلک هم حیران شو چې بادشاه په لاره راته چې راورسېد لون ته الله سترګې ورکړي دي، لون په سترګو جوړ شوی دی. ورته مخامخ ولاړ دی، تپوس وکړه دا څوک و؟ بادشاه وکړ چې راغی نیغ ورته ودرېده. هلکه لون د څنګه وي؟ جي ټیک یم، سترګو ته مې وګوره، دا ګوتې څو دي؟ دوه. دا څو دي؟ دا درې. هلکه سړی خو واقعي جوړ شوی دی. ورکړې د بیت المال نه ولا وظیفه او تنخوا مقرر کړه ځه کور. هغه وزیران یې تپوس وکړه چې بادشاه داسې لوبه وشوه. کال 2 شپږ میاشتې هر څونه موده چې د سترګو پسې چغې والې، سترګې نه وې، او چې تا ورته وویې او رالې بیا سترګې شته دي، جادو دی سره که کوړه ده که څه شی دی؟ ویې نه نه نه، دا بادشاه نه هوښیاري، بادشاهي په قمقلتوب هم نه کېږي. وی د سترګې غوښتې خو د الله نه سترګې نه غوښتې، د خلکو نه سوال کو او د سترګو چغه به یې واله. مطلب یې دا چې زړون یم چې څوک امداد وکړي، خو چې د سرمن د استو غم شو ورسره دړنه الله ته چغه وواله چې بابا اوس خو که سترګې نی نو بادشاه راځي هغه وجل خلاصه کړي، چاړه به راباندې کړي نو سرمن رانه وباسي، سخت مرګ دی. نو الله ته چغه مخکې دړنه نه واله، اوس چې ورسره د مرګ یره شوه دړنه یې خدای ته چغه وواله. نو الله سترګې ورکړه که ورې نه کړې. حقیقت دا دی. دا عبرت یو خبره دی، حقیقت یار څنګه خو د عبرت دا چې دړنه الله ته آواز وکړي نو پروردګار ګورې د انسان دعا قبلوي. خو زمونږ دعا خو د انسان دړنه وي نه. نو دا د دعا پکې یو ټکې مې راته ووایي چې د الله حمد، بیا درود شریف، بیا دعا غواړه او د هغې نه پس بیا په نبي علیه السلام درود شریف ووایه. مخکې وروستو پروردګار به دعا قبوله کړي. نو عزیر علیه السلام چې دعا کوي نو څه وایي؟ یا الله ستا هغه قدرت چې په کم قدرت ته زما نه سوویست او په کم قدرت ته زه واپس راجم دی کړم او 100 کاله دی الله زه د خلکو د نظر نه پټو ساتلم. الله دغه قدرت په ذریعه تا نه سوال کوم، ته قادر بادشاه دا وینځه چې دا الله دا لنده ده، زه پې لاس راکاږم دا سترګې وله جوړې کړې چې لاس یې پراخ کا. خو پیغمبر مو پیغمبر معجزه مي د الله نه سوالم شو، سترګې بینا شوې. بینا شو ورته یې وکتل، نښې نښانې یې پکې وپېژندلې، ځان ته یې رانږدې که ښه ته عزیر یې د خدای پیغمبر یې. ژر د خوشحالۍ نه یې بوته زوی مې څه شوې راځه هغه پلانکي ځای کې دی. هلته لاړ صاحبه د خلکو مجلس خو پروردګار چې دا ښار اوس راجمدې کړی دا خلک دا ټول سوچه مسلمانان دي، یو الله مني، سوچه مسلمانان نیکان خلک دی. او بخت نصر چې راغلی و هغه پې حمله کړې وه، کم ګناهونه پکې و هغه هم ته خدای پاک لر کړي دي. چې څنګه ورغلی دی هغلته کې بوډۍ وایي چې دا دغه دی عزیر دی. خلکو خو قصې اورېدلې وي چې دغه رنګ یو پیغمبر و زمونږ و په لاره باندې تو چېرته روک شوی دی او پته یې نه لګي. خلکو ته خو هغه واقعات معلوم و چې څنګه ورغلی دی. نو هغه زوی ورته وایي زوی اوس بوډا دی سپین ږیری دی او دی ځوان دی توره ږیری ده، زوی سره یې کونټی ده او دی اوس هلک دی. داسې ښکاري لکه چې هغې د نیکه په ځای وي او دی د نوسي په ځای وي. داسې اندازه ده د الله قدرت. ځکه قرآن حکیم کې الله ذکر کوي وایي زه عزیر یم، دا ستا زوی دی، زه الله پیغمبر یم. بابا ته زما پلار یې وي ښه ما ته خو خپلې مور یو نښه ښوولې وه چې ستا پلار په وجود کې دا نښه راځه هغه نښه ګورم چې ویې کتل همغه نښه پکې موجوده وه. قوم هم حیران دی. قوم وایي چې مونږ ته یو بله نښه د کاغه ښکاره کوې خو ډېره ښه ده مونږ دې منو، د کاغه نه ښکاره کوې نو بیا ستا خبره مونږ نه منو، دا رښتیا نه ده. وی عزیر چې و نو هغه د تورات حافظ و، تورات ورته یاد و. زه اوس په پته ولګي ته د تورات تلاوت مونږ ته وکړه که تورات درته یاد و نو ته به عزیر یې.
او که تورات درته نو یاده نو بیا هسې مونږ لړه مستړی کوه. خو دغه زمانه کې تورات مکمل رک شوی و. بخت نصر چې کله راغی که نه نو هغه جوماتونه ول روان کړل، د هغه چې څومره تورات نسخې وې هغې ټول وسوځولې، کوم چې د مذهب خلک و پیشوایانو هغې ټول مړه کړل. نو چېرته چا سره که پاڼه نیمه یاده وه یا نیمه پاڼه یاده وه نو یاده به وه، یا که چېرته چا سره یو پاڼه د تورات چې د په کور کې پرته به وه به، خو عام تورات بالکل د خلکو د لاس نه ختم شوی. او واقعي حضرت عزیر علیه السلام چې نو دی د تورات حافظ و، یو ورور یې ورور یې هم داسې و چې د ده سره یو ځای برغونې پیدا و، دا هم د الله لوی قدرت دی. او هغه ورور یې بیا ده سره یو ځای مړم شو، په یو ورځ دواړه پیدا شوي، د هغه نوم عزیز و، او په یو ورځ دواړه مړه شو. نو ده بالکل ما د تورات یاد دی. وی خلیره خلک مونږ ته د تورات تلاوت وکړه، اول نه اخره پورې تورات مکمل تلاوت یې وکړه. هغې نه پس ټول خلک پرې یو ځای شو، خلکو په ایمان راوړي چې زموږ پیغمبر یې، مونږ تا منو. نښې نښانې چې کومې زړې وې هغې خلکو ته ووایي، خلکو کې خپل ژوند تېراو، خلکو یې قدر او عزت شروع کړه ځکه پیغمبر دی. لیکن شیطان خو خپل کار کوي، د خلکو په نظر کې دا ور واچوله چې دا عزیر دی، دا د خدای زوی دی، ابن الله دی. ورو د خلکو محبت مینه ورسره پیدا شوه، محبت او مینه پیدا شوه. هغه محبت او مینه دې حد طوره شیطانو ته په ذهن کې دا واچوله چې ګوره موسی علیه السلام خو تورات راوړی، خو په تختو لیکلی شوی لرګي په تختو. چې موسی علیه السلام کم تورات راوړی د لرګي په تختو لیکلی شوی، او ده چې کم تورات مونږ له راوړه نو د همغه تورات دی، خو د په لیکلی شوی دی. معلومیږي دا چې دله تورات کم ځای زده که دی د الله نه زده که، الله را د پلار دی عیاذا بالله او دی زوی دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي که نه وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله. عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، یهودیان وایي عزیر علیه السلام د خدای زوی دی. دا یو پروګرام شروع شو هغې یهودیانو کې دغه عقیده چلېدله، بیا وروستو زیاته شوه. بیا خو وروسته دی مړ شو، هغه ورور دی یو ورځ باندې مړه شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسایي بادشاه د 3 سوالونو تپوس کړی، د 3 سوالونو. یو سوال دنه دا کوم چې هغه ځمکه راته وښایه چې په زندګۍ کې یو ساعت نور لیدی دی او بیا د نور نه غیبه شوې ده او تر ننه پورې هغې بیا نور په سترګو نه لیده، یو راته هغه ځمکه وښایه. دا عیسائی بادشاہ د حضرت عمر فاروق نه تپوس کوي رضی الله عنه. دویم راته هغه قبر وښایه چې هغه قبر منډې والې چې کوم پکې مړی پروت و هغه مړي منډې والې، او بیا هغه مړی د قبر نه سالم راووته. دریم راته ده ووایه چې 2 ورونه دي، دا مفتی شفیع صاحب هم لیکلي معرفت القرآن چې 2 ورونه دي په یو ورځ پیدا دي او دواړه په یو ورځ مړه دي، یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دی. د دې 3 سوالونو جواب راله راکړه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه خط حضرت ابن عباس ته ولېږه. ابن عباس رضی الله عنه په عمر کې کشر و، راکوټ و، خو پیغمبر علیه السلام ته دعا کړې و اللهم علمه الکتاب والحکمه، الله قرآن ورته وښایه او د قرآن علم ورته وښایه. دا ورته نبي علیه السلام دعا کړې وه. نو د هغې دعا په وجه به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابن عباس ځان سره خپل مجلس کې کېناو. ابن عباس رضی الله عنه ته یې خط ولېږه چې دا خو عیسایي بادشاه دا 3 تپوسونه کړي دي او د دې جواب غواړي، زما په ذهن کې خو دا جواب نشته. ابن عباس ما سره جواب شته، وی دا کومه ځمکه چې دی یادوي چې په زندګۍ کې صرف یو ځل یې نور لیدی دی او بیا نه مخکې لیدی نه وروستو لیدی دی، دا هغه بحر قلزم دی چې کوم وخت کې موسی علیه السلام پې تېرېده او فرعون ورپسې و او الله ذوالجلال پکې 12 لارې جوړې کړې، 12 لارې پکې جوړې شوې. نو اقل لږ ساعت پې نور لګېدلی دی، د هغې نه مخکې هم پې اوبه بیا دی، اوس هم پې د پاسه اوبه بیږي. ځمکه خو دغه ده. یادوي چې کوم قبر یادوي چې مړی پکې دی او قبر هم منډې وي او مړی پکې منډې وي او بیا ترې مړی روغ روغ. دا د یونس علیه السلام چې د کب په ګېډه کې و، دا کب ول الله قبر که یونس علیه السلام پکې لکه د مړي پروت دی او هغه په دریاب کې چکر لګوي، یو خوا بل خوا منډې تړلی وی، مړی هم پکې دی او بیا کب الټی وکړه، یونس علیه السلام یې دریاب په غاړه باندې راوغورځو.
او دا دې چې وي چې دوه دي، په یو ورځ پیدا دی او په یو ورځ مړه دي. یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دی. دا عزیر علیه السلام او دا غرور دی عزیز، دواړه په یو ورځ پیدا دي، په یو ورځ مړه دي. عزیر علیه السلام 100 کاله کشر دی، ځکه 100 کاله هغه خو په مرګ کې تیر کړي دي، او ورور ته 100 کاله مشر دی. دا حقیقت دی رونو. دا رب العالمین په قرآن حکیم کې ذکر کوي، د خپل عظیم قدرت لپاره ذکر کوي، دې لپاره ذکر کوي. الله قصه نه کوي، نه په قصو څوک مشغولوي، دې لپاره ذکر کوي چې د انسان ذهن کې دا رانشي چې د انسان بسنګ واپس پیدا کېږي، چې بسنګ واپس جمدي کېږي. دا دونه مخلوق بسنګ الله ته ودرېږي. دا خو د آدم علیه السلام نه اوسه پورې په کربونو نه ده، د کربونو نه زیات مخلوق چې دی هغه مړه شوی دی. څوک د کب په ګېډه کې دی، څوک په اور سوځېدلی دی، څوک د ځمکې په ویښ کې پروت دی. خدای خبر چې په دې مقبرو به څونه پشته وړېدلې وی، او تر قیامته پورې چې به څونه زر ایربونه او کربونه او بلکې د دې نه هم زیات مخلوق به نور مري. او داسې مړه دي چې د نن سبا پته نه لګي، نه د خاورو پته لګي، نه د زرو پته لګي. دا به څنګه جمدي کېږي؟ دا به د مکې قریش هم دا سوال کوو. الله دا مثالونه موږ ته په قرآن حکیم کې ذکر کړي. خو ماله په وخت یو ټکي وي، موږ صرف یو خبره منو، یو ټکي منو، هغه دا چې موږ دا منو چې رب العالمین قادر مطلق بادشاہ دی. الله پرې قادر دی چې موږ د مور په ګېډه کې پیدا کړو. اور د انسان عقل دا وي د مور په ګېډه کې نه اکسیجن شته تا ته، یعنی الله درکوي خو دا ظاهري هوا پکې نشته چې ته یې والې، نه اودسماتي انتظام شته، نه جړا په ماشوم پکې جاړي، نه پکې خاندي، نه هم میاشتې 10 میاشتې 8 میاشتې د مور په ګېډه کې وي، او چې بیا الله دې دنیا ته راولي په هغه ساعت په جړا شو متیازې وکړي. زه اکثر سوچ کوم که د هغه خپل بعضې وخت کې ماشوم د خپلې مودې نه وروسته پیدا شي، بعضې وخت کې ماشوم د هغه خپل عامه موده چې کوم د انسان دپاره د هغې نه مخکې پیدا شي. زه وایم یاره دې خو د هغه خپلې مودې نه 10 ورځې یا 20 ورځې وروسته پیدا شو، او چې پیدا شو نو جاړي. چې د 9 میاشتو په 9 میاشتې پس پیدا شو، دا 15 ورځې پس چې دی پیدا شو، دا 15 ورځې مخکې د مور په دې ګېډه کې ولې نه جاړه. دا په 8مه میاشت چې پیدا شو نو غول کوي، که په 9مه پیدا شو بیا چې پیدا شو نو غول کوي. نو دا دې چې مخکې پیدا شو دا خپلې مودې نه، نو پکار دا چې 15 ورځې خو مخکې پیدا دی، چې 15 ورځې خو د غول نه کولې که نه، او چې پیدا شو جاړي. 2 منټه مخکې د مور ګېډه کې نه جاړي، 1 سکنډ مخکې د مور ګېډه کې نه جاړي، 1 سکنډ پس د مور د ګېډې نه بار شو بیا دې جاړي. او که دغه پرده کې دا ماشوم ته واپس بند کې سم خیال دی، 15-16 منټه کې به دې جمدې پاتې شي، پاسک به مړ شي. دا د الله ګورې لوی قدرت دی، دا به مونږ منو. او مونږ په دې مسلمانان یو چې مونږ الله ومنو، د الله ټول قدرتونه ومنو، د الله صفات ومنو. او دا زمونږ عقیده او زمونږ ایمان چې د الله د قدرت په شان طاقت او قدرت د بل هېچا نشته، د الله د علم او د پوهې په شان علم د بل هېچا نشته. الله چې کوم کار کوي او کولی شي، داسې کار هېچا نه کړی دی، نه کوي، نه کولی شي. جن ورکول والا الله دی، مرګ ورکول والا الله دی، د دې قبرونه واپس جمدي کولو والا ذات الله دی، مونږ له خبرو چل ښودونکی الله دی، بیماری نه جوړونکی الله دی، بیماری راوستونکی الله دی. دا ټول کائنات چې چلی، دا نور او دا سپوږمۍ چې راخیجئ او دا انقلاب په دې دنیا کې او په دې نظام کې راولي، دا څوک دی؟ دا الله ذات دی. دغه ذات ته مونږ منو، بل دغه ذات ته مونږ یو منو، دغه له به مونږ شریک نه پیدا کوو. په د الله په صفتونو کې، د الله په طاقت او د الله په قدرت کې هیڅوک شریک نشته دی. دا زمونږ ایمان دی. د رب العالمین د ذات ډېر لوی عظمت دی او ډېر لوی شان دی. الله دومره عظیم ذات دی او دومره لوی شان لري چې ټول مخلوق د هغې د ادراک نه او په هغې د پوهېدلو نه عاجزان دي. خدای څومره لوی دی د صفاتو په اعتبار، د ذات په اعتبار. الله څومره لوی قدرت لري، څومره شان لري، څومره علم لري، څومره لوی مخلوق لري. قسم دی که د انسان دماغ او عقل پکې کار کوي. الله دومره عظیم ذات دی چې یوازې په دې ځمکه بادشاهي نه ده، که ځمکه ده په هغې بادشاهي ده، که اسمانونه دي، که ستوري دي، که نور دی، که سپوږمۍ ده، که د اسمان نه بره مخلوق دی او که د ځمکې نه لاندې دي، او که دا دنیا ده او که ورپسې بل جهان دی آخرت، او که جنت دی او که دوزخ دی،
دا ټول د الله د بادشاہیت دی او که انسان دی او که پیریان دی او که فرشتې دي دا چې څومره مخلوق دی دا ټول د الله تعالی بادشاہی کې دي دا ټول د الله د قدرت او د طاقت لاندې دي الله قرآن شریف کې فرمایي وما قدر الله حق قدره دا الله چې کم شان دی نو د کافرانو په هغه شان الله نه دی پیژندلی کافران ورته په دې نظر ګوري لکه د انسان بچي وي نو د الله ملونه دي انسان شریک ته محتاج دی مرګري ته محتاج دی نو خدایم مرګري ته محتاج دی ظالمان داسې وي انسان ښځې ته محتاج دی بې د ښځې ژوند نشي تېرولی نو کافر وي خدایم بې د ښځې ژوند نشي تېرولی الله وي داسې نه ده ګورې داسې نه ده تعالی عما یشرکون بنده ته محتاج شریک ته ځنې محتاجه بنده ته ښځې ته محتاج زما ښځه نه هېڅ احتیاج نشته بنده ته بچو ته محتاج زما بچو ته څه ضرورت دی بنده ته د دنیا نظام او پیسې ته محتاج زما د حاجت نشته وی دی الله په هغه شان نه دی پیژندلی کوم چې د رب العالمین دوی شان دی حضرت موسی علیه السلام چې کله کوه طور ته لاړ الله ذوالجلال وغوښته چې ته راشه او دلته یو عبادت وکړه یو میاشت چې زه ستا د امت له یو قانون ورکم یو کتاب ولا ورکم حضرت موسی علیه السلام لاړ وادي سینا لویه دشته ده یو غر دی پکې تور ورته وایي تور کوه پارسي لفظ دی مونږ غر ته وایو تور غر او دا هغه غر دی د کوم غر خوا کې چې حضرت موسی علیه السلام له الله نبوت ورکړی پیغمبري الله ورکړی وه او بیا موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو چې الله ماله ملګری پکار دی الله پاک هغه دعا م وله قبوله کړه نو حضرت هارون علیه السلام د درورو هغې ورته ورکړه چې د دې به ستا مدد کوي او هغه ما پیغمبري ورکړه مبارک ځای دی الله پاک موسی علیه السلام ته وی دلته راشه او سموده د امت نظام را بار کا او زما عبادت وکړه چې زه تاله یو کتاب او قانون درکم حضرت موسی علیه السلام راغی او یو میاشتې هلته کې چله وویسته مونږ خلک ورته چله وایو یعنې ځان له د الله عبادت چې هېڅوک نه تنهایۍ کې د الله عبادت خوند کوي چې سړی ځان دی نو پخوا به خلک تلل هغوی به په دې سمسو کې او هغوی به په دې غرونو کې یکسویي ځان له به شو او د الله عبادت به کوو اوس هغه څیز زموږ د پیغمبر مبارک د امت نه منې شوی دی اوس که سړی تنهایي کوي او یکسویي کوي نو سمسې ته او غار ته به نه ځي جومات کې به یو طرف کې کینی اعتکاف ورته وایي څلوېښت ورځې که تېروي چله ورته وایي چهل په پارسی کې څلوېښتو ته وایي هغې وجه دا ده چې ته به دلته فرض مونځ کې په جمع او په غار کې خو تا سره جمع نشي کولی یا په سمسه کې چې کښېنې نو ته خو د جمع مونځ نشي کولی او د جمع یو مونځ او ځان له 19 مونځونه برابر دي هغه زمانه کې تنهایه کې ډېر لوی فایدې زموږ د بزرګان او د طریقت خاوندان سړي ته وایي چې کله وظایف ورته پوره کړي او خلافت وله ورکوي نو بیا وایي 40 ورځې چله وباسه جماعت کې بار نه ځان له شه والله یادوه دا کوم وظایف چې دي وي دا پکې بار بار وایه یا په رمضان کې په دې اخیري لسو کې چې سړی اعتکاف کړي دا دام دقه مقصد دی چې سړی ځان له شي یکسو شي نه ښځه نه بچي نه غم نه خادي وي به یو دی او یو الله او یا اسانه طریقې زموږ علماو بیا د مراقبې ښولې ده 40 ورځې هم نشي تېرولی 10 ورځې هم نشي تېرولی نو شواروز کې یو 10 منټه 15 منټه د خلکو نه ځان لکه او صادر په سر باندې واچوه او کینا او د دنیا نه ځان یو طرف ته که د ښځې سوچم پرېږده د بچوم پرېږده د مال تجارت ګټم پرېږده او د دنیا د خوشحالو زندګي پرېږده یو الله ته متوجه شي او په زړه کې الله کوه دا یکسویي دا ډېر بهترین شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم چې نبوت کله ملاوېده په غار حرا کې هلته نبی علیه السلام یکسویي کوله
ځان له داسې ځای دی غار حرا اوچت ځای دی چې نه ورته انسان ور رسېدی شي او نه ورته بل څه شی رسېدی شي هلته بره په غر کې د جبل نور کې په هغه غار حرا کې او بیت الله ته به مخامخ کتل الله ورته نبوت ورکړ یکسویي د خلقو نه دا د شپې عبادت ولې بهتر دی نفل عبادت او الله پې ولې خوشحالیږي دې کې یکسویي وي ښځه ودره بچي ودري نور څوک شته دی نه چنګ چونګ پکې شته دی نه نو ته به صرف الله ته متوجه شي او د الله عبادت پې وکړې نو الله د یکسویۍ په عبادت باندې خوشحالیږي موسی علیه السلام چې کله لاړه او دا 13 ورځې تېرې کړې او بیا الله ذوالجلال ورته وی چې اوس کتاب در کوم مسواک یې ومږم الله وی لس نورې کړه اوس روجهدار د خولې بدبویي دا په الله د مشکو نام خوشبو لګي او خشته لګي اتممناها بعشر نو تم نو څلوېښت ورځې دا عبادت په هغه غار کې د تور غار کې موسی علیه السلام وکړ رب العالمین ورته قانون ورکړ تورات یې وله ورکړ په تختو باندې لیکلې علما لیکي چې کله موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړې کلم الله موسی تکلیما نو چې خبرې وکړې د خبرو د الله خو خوند دی زمونږ خبرې جدا دي د رب العالمین خبرې جدا دي د الله په خبرو کې یو ټیسټ دی یو خوند دی اوس هم د بعضې خلکو خبرې بنده له خوند ورکوي د بعض انسان تلاوت بنده له خوند ورکوي د بعض انسان نعت یا نظم چې وي نو بنده باندې خشته لګي خوند د خبرو کې خوند دی د الله خبرو کې خو ډېر زیات خوند و د نور شوق پیدا شو الله خبرې ډېرې خشته دي خبرې ډېرې خوندورې دي خبرې ډېرې د مینې دي خبرو باندې عاشق شم الله چې ته به څومره ښکلی یې خبرې ښکلې دي چې ته به څومره ښکلې یې پروردګاره خبرو ته د ما شوق دی چې بار بار به اورم الله چې ته ووینم چې هغې کې به څومره خوند دی پروردگارا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ جمیل یحب الجمال وی خدای ډولې دی او ډولې خوښي نو چې بندگان بعض خدای داسې پیدا کړي دي چې هغه ډېر خشته خشته ډولي ډولي دي مخلوق الله بعض داسې پیدا کړي دي چې هغه ډېر خشته خشته ډولي ډولي وي چا له رنګ خدای ښه ورکړی دی نور ته وګوره سپومۍ ته وګوره چا له شکل خدای ښه ورکړی دی چا له قامت خدای ښه ورکړی دی نو چې بندی دومره خشته پیدا کړی دی کائنات یې دومره ښکلې پیدا کړي دي ګل ته وګوره د اونې پاڼې ته وګوره رښتیا ووایه چې الله تعالی به په خپله څومره ښکلې وي څومره مزیدار او څونه اعلی لکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت پر جنت ته الله بندگان وردن کی نو رب العالمین سره به دا بندگان بیا ملاقات کوي یو میدان دی مزید ورته وایي مزید اقا میدان د مزید کې به دا ټول خلک جمع شي او د رب العالمین سره ملاقات به کوي او هغه میدان څومره دی هلکه یو میل بی نه یو 15 میله بی نه زمونږ د خیبر پښتونخوا عمره بی نه پاکستان عمره بی نه حضرت جبریل علیه السلام یو ځل حضور پاک لراغې یو غټه اینه واغې ورته مخکې کړه وی د الله رسول دینې ته وګوره چې اینې ته وکتل په هغې یو نرۍ غوندې داغ و د مچ د غولو عمره پوټینې شانتې ورته وی جبریل دا داغ په دې اینه لګېدلې دی ډېره ښایسته ده وی تا ته پته شته چې دا داغ څومره دی دا څه شی دی وی نه نیم خبر وی دا غټه شیشه داسې فرض کړه لکه چې جنتي دا غټه شیشه داسې فرض کړه لکه جنت او دا رکوټې نرۍ غوندې داغ چې دی دا داسې فرض کړه لکه چې مزیدي مزید بعضې علما وی هل من مزید جنت به هم دا اوازونه کوي ولدینا مزید نو بعضې علما ته د جنت نعمتونه اخلي چې کم مقدر دي امنې نور به م ورکوي او څوک ته دا مراد کوي وی دا هغه مزید دی جبریل مزید څه شی دی وی دا مزید هغه ځای دی چې رب العالمین به جنتیانو سره ملاقات کوي او الله به جنتیانو سره خبرې اترې کوي په دې میدان کې جبریل دا خو ډېر پوټی ځای دی جنت خو لوی دی د شیشې عمره خو دا خو ډېر ورکوټی دی وی د الله رسول خبرې چې دا څومره دی وی نه وی دا چې الله کله پیدا کو نو ما ته الله وی زه جبریل دا یو ځای مې پیدا که جوړ مې که دې کې به زه د خپلو جنتیانو بندګانو سره ملاقات کوم چکر پکې ولګوه او ځان یې خیر سرته ورسوه وګوره د جبریل طاقت څومره دی اوهو جبریل علیه السلام اووم اسمان نه پورته نه را روان شي نو د سترګې د رب نه دې ځمکې ته را رسېږي زر
حضور پاک ته تپوس وکړه ته چې ما له وحی راوړې څومره ساعت کې را رسېږې وایي د الله رسوله د سترګې نه رپم زر را رسېږم او دا څونه مزل دی ځمکې نه اسمانه پورې د تیزې سورلی د 500 کال مزل دی 1500 کاله تیزه سورلی هغې نه واله دویم اسمان پورې 1500 کاله مزل دی د تیزې سورلی درېمې پورې څلورمې پورې ځه د هر اسمان نه بل اسمانه پورې 500 سال مزل تیزه سورلی ګورې وړه سورلی نه د جز نه د راکټ سورلی نه ښه تیزه سورلی اووم اسمان نه بیا د عرشه پورې د 500 کالو مزل او د عرش د لاندې نه واله د بره سطحې پورې د 500 کالو مزل او بیا د عرش د پاسه کرسي د کرسي هغه څومره ده الله وما قدر الله حق قدره مونږ د خدای عظمت نه دی پېژندلی دمارو مونږ الله هغه سوچ باندې نه دی پېژندلی چې الله څومره لوی دی څومره لوی شان لري څومره لوی کائنات لري دا موجوده نور ته وګوره دا موجوده نور دا 9 کروڑه 22 لاکه میله د ځمکې نه لرې دی 9 کروڑه 22 لاکه د ځمکې نه لرې دی او دا څومره د ځمکې نه زیات غټ دی دا 14 لاکه چنده غټ دی 14 لاکه ځمکې چې یو ځای کې که نه 14 لاکه ځمکې نو دا نور برابر بشي وایه کنده ځمکه څونه ده 13 لاک ګونه 14 لاکه دومره ځمکې چې نورې کې 14 لاکه نور ته به ورسېږي 9 کروڑه 32 لاکه لرې دی کائنات د خدای ګوره او دا قطبي ستوری چې تا ته دا نرۍ غوندې سار کې ښکاري دا پړقېدونکې ستاسو خیال چې څونه وي هلکه د سنډا د سترګې عمره دی دا د نور نه 50,000 چنده غټ دی د ځمکې نه څونه غټ دی د ځمکې نه دا قطبي ستوری 15 اربه چنده غټ دی 15 ارب ځمکه چې یو ځای کوي 65 ارب ځمکې د دې ځمکو عمره 15 ارب چې نور یو ځای کوي هغه قطبي ستوری دی غټ دی تا ته د سنډا سترګه ښکاري اندازه لګول لرې بسونه چې د ځمکې سره د ځمکې نه ګوره سل لکه یو کروڑ شو داسې ده که او 100 کروڑه څونه دي بیا یو ارب نو 65 ارب 15 اربه د ځمکې نه زیات غټ دی 15 اربه ځمکه چې یو ځای کې د هغې نه زیات غټ دی او څونه پوټې ښکاري اولی پوټې ښکاري لرې دی دا به څونه لرې وي ستا اوسني ساینسدانان وایي اوسني ساینسدانان چې دا څومره کائنات مونږ ته ښکاري د دې کائناتو نه شاته نورم شته خو مونږ هغې ته رسېدی نه شو پته نشته نشو رسېدی مونږ هغې ته دا نور چې د دې ځمکې سره متعلق کم روان دی وي داسې نورونه هم شته او نورې ځمکې هم شته نورې ځمکې هم شته او نور نورونه او نورې سپومې هم ورسره دي قرآن کې الله مخکې وایي چې 7 اسمانونه 7 ځمکې مې پیدا کړي دي څوک وایي همدا یو ځمکه ده او 7 حصې دي 7 ځمکو نه دا مراده ده څوک وایي دا ځمکه ده د 7 منافعو په اعتبار ورته 7 ځمکې وایي څوک وایي دا ځمکه ده د 7 شکلونو په اعتبار ورته 7 ځمکې وایي څوک 7 سیارات 7 سیارات یادي زحل او مشتري او عطارد او فلان لیکن اوس زنان دې څه وایي نه صاحبه دقسې ځمکې نورې هم شته وایي نور هم شته او دې ځمکې سره چې څنګه نور دی هغې سره هم خپل نورونه دي دې سره چې کومه سپومې ده هغې سره هم خپل سپومې دي او دې سره چې کومې ستوري دي نو هغې سره خپل ستوري دي او دې راکټې ورته پرېښي دي چې راکټې مونږ پرېښي دي دا راکټ به 15 کاله پس مونږ ته د هغې ځمکو الوی فوټوان به رالیږي 15 کاله پس به د هغې مونږ ته الوی د خدای کائنات هغې ته څوک رسېدی شي زه کله سوچ کومه له میږې نه دی میږې دا پوټینې غوندې میږې چې دی هغه خپلې سوړې سره په یو خاص دایره کې دننه ګرځي خاص دا ما په خیال زیات نه 10 ګزه 15 ګزه کې 20 ګزه کې هم نشي ګرځېدی دې خوراک پسې ګرځي هغه خپل سوړې ته راځي
هغه میږي ته که دې دوي د سعودي عرب هم پکې شته او دومره لرې دی ابه وایي چې پاګلې ما خو منډې ته وړې ووالې که هغه ته دې وایي چې غر هم پکې شته وایي پاګله ده خو وګوره ما خو پکې غر ونه دي که هغه ته دې وایي چې دریاب هم پکې شته او سمندر دریاب هم شته ایسه پیژني هغه ته که دوي میږي ته چې صاحبه داسې یو شی روان دی چې په 4 غنټې کې سعودي ته رسېږي وایي مازغه دې خراب دي نو خو چې سار شروع شم نو ماښامه پورې یو ګز مزل وکړم او واپس پورې سړي ته راورسېږم دا خبرې د دې میږي دماغ اخلي نالي د میږي دماغ دا نالي چې دومره کائنات دي او جز دی پکې منډې وای او دریاب دی او کشتۍ دی او غرونه دي ولې د هغه دنیا محدوده ده د هغه دماغ محدود دی زیات نالي نو د الله د کائناتو په مقابله کې نو زموږ مثال د دقه میږو دی میږو نه هم لاندې دی میږي ته چې څومره نظر لګي هغه ته هغه دنیا ښکاري ما ته چې څونه نظر لګي ما ته هغه دنیا ښکاري زیاته نه ښکاري میږي چې څونه قدم مني دا د هغه تیز رفتاري ده د هغې نه زیات رفتار نه مني دا قدمان ده د خدای کائنات وما قدر الله حق قدره او عظمت څومره دی الله حضرت جبریل علیه السلام نه یو ځل نبي علیه السلام تپوس وکړ وی جبریل زما د قرآن په تاسو اثر شته زما د قرآن نه او زما نه تا ته څه فایده شته وی او د الله رسوله شته وی هغه څنګه وی ستا قرآن چې نو نازل او ته نه وې راغلی نو زه به یارېدم ما به وی خدایا ډېر خلک دي چې ستا ډېر غټ غټ عبادتونه کړي دي او خدای د دوزخ خشاک ته جوړ شوی دی لکه ابلیس 80,000 کاله عبادت یې وکړو یریدم به چې الله بېشکه زه خو ستا عبادت کوم زه خو تا راضي کوم خو الله د خاتمې پته مې نه لګي ډېر لوی لوی خلک دي چې هغې عبادتونه وکړل لال برباد شو برسیسا ته وګوره لکه زه مثال در کوم جبریل لا نه وایي برسیسا ته وګوره بل ته وګوره بل ته وګوره جبریل علیه السلام وایي چې ما وی الله ډېرو خلکو څه عبادتونه وکړو ډېر عمر یې وکړل لال برباد شو یا خدای زه چېرته خراب نه شم خو چې په تا قرآن نازل شو که نه نو زه خوشحاله شوم ولې قرآن کې دا آیت راغی چې انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مکین مطاع ثم امین د دې نه زه مراد جبریل ته مراد دی چې دا یو استازي وي او پیغمبر علیه السلام ته لولي یو استازي جبریل او دا کریم په الله ډېر معزز دی او د ډېر طاقت خاوند دی او امانتګر دی او د خدای خبره مني وی چې دا آیت نازل شو او دې کې زما ذکر وشو چې جبریل کریم دی په الله عزتمند دی امانتګر دی او د الله استازی دی او قرآن وی باس وی زما زړه مطمئن شو زه خوشحاله شم مې ګوره د قرآن فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده د نبی علیه السلام د نبوت سره چې قرآن نازل شو فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده څومره د لوی طاقت خاوند دا د خدای قدرت او طاقت هغه ځای نه دلته د سترګې د رب نه زر را رسېږي او نور طاقت یې څومره دی د لوط علیه السلام قوم الله ورته یې ورشه واړوه نو وزر یې ورته علم کړ نو چت یې کړ خپل مخ یې راوغورځو دومره طاقت خدای پاک ورکړی ذي قوة د طاقت خاوند رب العالمین وی ذي قوة د طاقت خاوند چې الله د چاره طاقت صفت کړي نو خو طاقت به پکې وي که نه او عادیانو سمودیانو باندې ورشي یو چغه ووه یو چغه یې پېوواله ټولې تبه او برباد غرق شو دا د خدای قدرتونه درته نن د خدای عظمت ته نن پرې بیان کوي امرونه چې زمونږ الله څومره د عظمت خاوند بهر کیفو نو ما ته ورشه دې مسجد ته ورننوځه او چکر ولګوه جبریل څومره تیز رفتار څومره تیز رفتار نو وی اسلالمه نو وی زر کاله مې چکر یو طرف ته وو نو اخر معلوم نشوم نو زر کاله په دې بل طرف لاړمه نو اخر معلوم نشو نو زر په دې بل طرف لاړمه نو زر کاله په دې بل طرف لاړم خو د الله رسوله ما د هغې انتها معلومه نه کړی شو الله څومره لوی جنت بالکل اخیری سړی چې د دوزخ نه الله وباسي بالکل اخیری انسان چې ډېر بدعمله ګناهګاري وباسي یې حدیث پاک کې راځي
بخاری کې دی، په صحاحو کې دی، الله به وباسي. چې وی باسي نو د دوزخ په دې غاړه به کېني، وی الحمدلله خدای چې دې غم نه خلاص شو، خوشحاله. نو چې دوزخ په غاړه کېني نو نور خو خلاص شو، خو دا مخې دوزخ ته دی نو دا توبې ووایي. نو دی به چپی بیا به یا الله دا مخ خو راله د دوزخ نه بل خوا واړوه. بنده وابړم خو بل سوال به وکړي، نه الله توبه بل چته کو نو مخ به ولا الله واړی. نو چې مخ واړی نو مخامخ به یو اونه ښکاره شي، هغې سره یو خشته غوندې ولی او به هم د هغې خشته شرلار کوي. دی اوهو څه غلطه مې وکړه نیکبخته، که دغه شی مې یاد کړی وي نو چپی نو یا الله هغې ونې لکه دې بوتلم او دغه اوبه بنده تا چې بل سوال نه کوم بس الله بل نه کوم اوبه کې ګورې نه قسم دې قبل مې وکړه. دا ځکه زه وایم دا قسم وغیره چې په حدیث کې د مواثیقو ذکر دی او د عهودو ذکر دی، قسمونه به وخوري کله کې بعدې به وکړي نه بل به نه کوم. الله فرجو ښه دلته یې راولی چې هلته راشي ونې لاندې شو، هغه یخې اوبوس کې ولامبي نو بس سر کې شي سړی، بیا به ورته د هغې نه مخکې یو بله غټه اونه ښکاره شي، هدې نه به ګورئ، د هغې نه ښکلی نیر به ورته ښکاره شي. یا بنده که د هغې سوال دې کړی وی نیمګړی کار دی وکړو، غټ خو په یو ځل کولی نه شي، یېرېږي که زه غټ سوال وکړم هسې نه چې الله غوسه چې بیا وردن نه کړې بیا به څه کېږي. چپی یا الله دغې ونې ته مې بوځه، هغه اوبه هم ښایسته دي. ای بني آدمه تا چې وختي وي چې بل سوال نه کوم، یاره بس الله بل نه کوم ورې بل به وکې نه قسم دې که ستا په ذات که بل مې وکړه هلکه ګورې بل به وکې ښه به خدای قسمي کړي. هلته به یې بوځي چې هغه ځای ته څنګ بوځي لږ ساعت تېر کړي چې وګوري جنت دروازه به ورته ښکاره شي. دا مې څه غلطه وکړه، خوشحالي خو هغه ده د جنت دروازه ده، د جنت اونې به وویني او د جنت میوې به ورته ښکاره شي او خوشحالۍ به ښکاره شي. دا مې څه غلطه وکړه. یا الله قربني الى باب الجنت، پروردګاره د جنت دې دروازې ته خو ما نږدې کا. فوراً به آواز وکړي الله د جنت دې دروازې ته خو ما نږدې کا. ای بنده تا چې بل سوال نه کومه اوس دې بل سوال وکړه، الله بیا بل نه کوم، بس دا آخري سوال دی. ګورې بل به وکړې ښه به خدای پاک ورته کلکۍ او دې به دا قسمونه او دا قرآنونه چې خوري به ښه قسمونه به وخوري. الله او فرشتو ته وایي چې ښځه ورنږدې کړې چې جنت دروازې ته یې ورنږدې کړي او د دننه وګوري. اوهو خوشحالي خو دننه ده، داسې به سر ورته کړي داسې غوندې او به ګوري ورته، خوشحالي خو دننه ده. دا زه بار لاستیم ټول خلک دننه دی. نو دی به چپی بیا به یا الله د جنت ته خو مې وردننه کړه. الله به څه وایي ما اغدرک یا فلان، ای فلان کیه څه دوکه‌باز دی، څه دروغجن یې، ای ټګیجنه. تا چې بل سوال نه کوم یو سوال کوي یا نه کوم بل یو سوال کوي اوس جنت ته داخلېدل غواړي. دی به څه وایي یا الله سپېره رانه مه جوړوه که نه الله، په خپل بندګانو کې رانه سپېره ولې جوړی چې بار ناست دي غوا سپېره دی ما وردننه که. رب العالمین به ورته وایي ښه دننه کوم دی خو غواړه څه غواړې چې الله وردننه کي څه غواړې. نو دی به وایي چې الله بس ما وردننه غواړه شابه څه غواړې. نو دی به وایي یا الله دونه شی راکې دومره شی راکې. نو الله به ورته یادوي دا شی غواړه شابه یو غواړه. دی به دا هر څه غواړي نو چې د ده خپل امیدونه ټول ختم شي او الله م ورته ور یاد کړي نو رب ذوالجلال به ورته څه وایي وایي زه بنده چې دا تا کم یاد کړل او ما درته در یاد کړل د دې لس چنده جنت ستا دی. دی وایي اتستهزئ بي وانت رب العالمین، ته خو ډېر لوی رب یې د مخلوق نو ما پورې ټوقې کې الله جنت خو د خلکو نه ډک دی دومره ځای پکې کم دی. نبی علیه السلام وخندل ولې وخندل وی الله به وخاندي. د الله خندا زمونږ د خندا په شانتې نه ده او نه زمونږ په شان شکل الله لري، د الله خوشحالي ترې مراده ده.
یارونو چې دا نبی علیہ السلام وی دا پټولو کې د لاندې مرتبه جنتی دی نو چې کم د لوی مرتبه جنتی دی چې هغه لکم شي خدای ورکړي چې بسونه غټي ټول نه رکوټ جنتی ادنا مرتبه والا جنتی هغه به سونه بی ابا سونه هغه به دومره چې د هغه جنتونه او باغونه به د 500 کالو په مزل پراتی او بس خدای دې ورته ور داخل کی عقل نه بار خبرې نو دا مخلوق په دغه مزید کې د الله سره ملاقات کی چې الله سره ملاقات کوي نو رب ذوالجلال به ورته کرسۍ لګولي نو څوک به د نور په کرسۍ ناستي څوک د زمرد څوک د مرجان څوک د یاقوتو دا به ناستي نو د بره نه پیو باران وشي باران د خوشبویو باران به پیوشي داسې خوشبو دوی چې ته په جنت کې هم نه لیدلې نو رب ذوالجلال به ورسره خپل ملاقات وکړي خپل دیدار به ورته وښیي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې زر کاله په جنت کې خوشحالی تېرې کړي زر کاله نو هغه خوشحالي به د الله د یو سکند په دیدار د مخلوق نه هېرې شي دومره خوند دی پکې د الله لیدو کې زمارونو نو حضرت موسی علیہ السلام چې د الله خبرې واورېدې نو شوق پیدا شو چې خبرې دومره ښایسته دي الله تبسم رخکلی لوی رب ارنی انظر الیک الله ما تزانو خایدتا گورم یو نظر دی وینم الله رب العالمین وتسوی ویلن ترانی نمیشی لیدلی نشی لیدلی تما طاقت نشته دلتا دا طاقت بدر کوم خروست بدر کوم دا به جنتیانو لم ورکوم خروسته به ورکوم لن ترانی نشي لیدلی ما دی بیا وایي چې نه الله ما ته یو جلک ځان وښایه الله ورته څه وایي وایي ښه ده داسې کومه دی غر ته ځان ښیمه که دا غر ټینګ شو نو ټیک ده ته به مې بیا ووینې خو که غر ټینګ نه شو نو ته مې بیا نشي لیدلی نو الله پاک فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا چې غر ته الله یو جلک خپل دیدار ور وړاندې کو نو غر ټوټې ټوټې شو ټوکړې ټوکړې شو علما بعد لیکي وی دا په مکه مکرمه کې چې کوم غر د جبل نور وی دا د هغې غار یو ټوکړه ده چې روچته شو دلته پرېوته دړې وړې شو ټوکړې ټوکړې شو موسی علیہ السلام بے ہوش پریوتو اللہ غر تا سنگ زانو خو دا سمنا چی پورا زانے خولے دی غر تا چی کم زان اللہ او خو نو بیام پا او یو زرو پردو کے پٹو 70,000 پردے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیاد سترگو کے بلشان حالتو تفسیر در المنصور یو خبر لیکلی دا د به تاسو ته ووایم داسې ډېره مضبوطه نه ده خو دې درته وایم وایي د هغې اثر د موسی علیه السلام په مخ څنګه وشو وایي چې چا به د موسی علیه السلام مخ ته کتل نو پرېوته او مړ کېده به حالانکه موسی علیه السلام هغه جلک ولید چې الله غر ته کوم وښو او حضرت موسی علیه السلام به ډېره موده مخ پټ ساته د خپلې بیبي نه به یې مخ پټ ساته دا یو اثرات پېښ وشو وما قدر الله حق قدره دا خدای مخلوق دا الله کائنات نور ته وګوره سپومې ته د انسان ته وګوره څومره ښکلي شکل یې راکړی بټۍ کې چې خسته به کم قالب وباسو نو یو شان به یو مور او پلار نه پیدا دي د یو رنګ یو شان د بلبل شان د یو خوی یو شان د بلبل شان یو مور ګېډه کې لتې والي دورونه شکلونه کله یو شانی کله شکلونه بدل خوی نه خو خامخا بدل یو نیک سړی یو بد سړی یو نرم خوی یو بد خوی یو نه مسلمان جوړ شي بل نه کافر جوړ شي د یو عمر زیات د بل عمر کم دا د الله نظام قسم په خدای کې د شکلونو کمې وسره او خیم دته دا چې په شکلونو یو شانم پیدا کولی شم مرغو ته ګوره ماشو ته ګوره میږو ته ګوره دام خیږي داسې هم کولی شم او داسې هم کولی شم چې شکلونه جدا جدا پیدا کړم او داسې هم کولی شم چې صرف لونه به وي او زوی به ني او داسې هم کولی شم چې زامن به وي او لور به ني او داسې هم کولی شم چې لونه به زیاتې زامن به کمي او داسې هم کولی زامن به زیاتې لونه به کمي او داسې هم کولی شم چې ډېر بچي ورکم او په یو ساعت یې واده او داسې هم کولی شم چې یو بچی ورکم او د هغه نه وله بله نسل پیدا کړم کولی شي الله که نه شي کولی سوئی داو یا سے بیسا اتفاقی پیدا اتفاقی بچیا چې اتفاقی پیدا کړي د خپې چتم په وګو کې پیدا نشوي
دا لاسونه چتم په دې ملا کې پیدا نشو، دا سترګې چتم په دې سټ کې پیدا نشوې، دا غوږونه چتم په دا کونډو کې پیدا نشو. الله غا ذات ته اتفاق نشتا. واو میخ او ګډ او چیلې جامې نشي چولې، پرتوګ نشي چولې، د حیا د حفاظت لپاره ول خدای لکه پیدا کړی دا. انسان له د حیا زین خدای کم ځای پیدا کړی، کم ځای پیدا کړی چې ستا حیا محفوظ وي لږه نه ډېر، او د وجود هغه اندامونه چې هغه ډېر زیات حساس دي، لکه هغه نری رګ سپینل کارډ، دا تاسو شارک چې ورته وایي، دا ډېر حساس دی، د انسان ژوند دی پې هغې له څونه کلکې کلکې د ملا مهرې ورکړي دي په هډوکو کې دننه چې دته نقصان ونه رسي. او زړه او اینا دا د انسان هغه اندامونه دي، پړپوس چې ډېر نازک دي او ډېر قیمتي دي، هغې له د پختې غوندې غرونه ورکړي دي چې دا په پښتو کې بند دي چې دې له زور ورنشي. الله نظام ته ته نه ګورې، اتفاقي پیدا شو. دلته پوزه پیدا را، دلته سترګې پیدا دي، او دلته کې ژبه پیدا ده. دلته دله پیدا کړل. ولې دلته پیدا کړل؟ دا ګیلاس راکړه ته چې اوبه څکې، اوبه په ګیلاس کې چې ته کله اوبه څکې ګوره ورته د دې فایده درته ښیم. بس ګیلاس کې چې ته کله اوبه څکې دقسې اوبه والې نو داسې ځان ته ونیسې، نو په دې سترګو راته پته ولګي چې لوښی خیرن دی او که دا پاک دی، او اوبه خیرنې دي که اوبه پاکې دي. دقه سترګو سره ماته سترګو دلته فایده ده، په دې نورې فایدې هم شته، خو دلته یې غټه فایده دا ده چې ماته به دا لوښی ښکاره شي. نو چې لوښی خیرني نو دی ملکه نیازلي والا ماله پکې دغه راکړه خبره کړو، دا واله دا لوښی خیرن دی، اوبه خیرنې دي نورې راله راکړه. او چې پاکي وي که نه ګوره په سترګو پته ولګېده، نو بیا زه داسې لګي راوچت یې کړم. نو چې راوچت یې کړم نو الله پوزه پیدا کړې ده. دا پوزه بېله لیباټري ده، دلته ما ته پته ولګي چې د اوبو کې څه بدبویي شته او که پکې نشته. اوبه په واحد په دنیا کې هغه شی دی چې نه خپل رنګ لري، نه خپل خوند لري، نه خپل بوی لري. بل رنگ قبلی ار یو چې پکې اچي، بل بوی قبلی ار بوی چې پکې اچي، بل خوند قبلی ار خوند چې پکې اچي. چې نږدې کې نو په پوزه ما ته پته ولګي ګوره چې دا بوی پکې شته که نشته. هلکه سپینې خو دي خو بوی دې پکې واله دا لرې کوه پاکې اوبه راواله، او که بوی پکې نی نو بیا په ژبه ورنږدې کما، نو په خوله کې ژبه کې بله لیباټري پرته ده، هلته ما ته پته ولګي چې خوږې دي که ترخې دي. نو که ترخې وي نو ټوک ټوک نارې کم، هلکه لرې که دا اوبه ترخې دي نسکم نورې راواله، او که نه ترخې ني نو وردنې کم. نو ګوره د انسان د وجود دپاره څو څیزونه دلته خدای کېښودل، درې څیزونه شو. په سترګو د ترنګ معلوم شي خیرن دی که نه، په پوزه بوی معلوم شي چې ستا بوی پکې شته که نشته، او په سکه د تېرېدو نه مخکې ژبه ده. په ژبه د تېرېدو نه مخکې ده چې ما ته هسې نه که دا ژبه نه وي نو بیا به ما ورلوډې او کیدای شي زهر پکې بیا به مې څه کول، په دې ژبه پته ولګي چې زهر پکې شته او که پکې نشته. نو که دا خو ژبه د شاته وه نو ځان سره به د هر وخت ماشوم ګرځو، بچې ته راشه زما په دې ژبې ته دا ګیلاس ونیسه لږ یې وڅکمه چې خوږې دي که ترخې دي. او که سترګې دې په دا سټ کې وې نو ماشوم له به دې بیا ځان سره به دې بچې ګرځاو چې راشه بچې دا ګیلاس مې دې سټ ته ونیسه دې سترګو ته چې ورته وګورم چې سپینې دي او که شنې دي. او که پوزه دې په دا خېټه کې وه نو دا شرم به دې ډېر و چې د بوی دپاره به ډېر وخت لمن اوچتول او پوزې ته به دې ګیلاس کېږو، دا به دې بېل شرم. وایه که نه اوس د اتفاقي پیدا کېږي که الله پیدا کړي دي، الله پیدا کړي خالق الله. ته خو یو پوټینې غوندې دا ماشومان د دې کاغذ نه جز جوړ کړي، جز مونږ چې والو مونږ به د دې کاغذ نه جزونه جوړل، او دیکه به م ورکړه او به بره لاړ او را پرېوت. نو ته خو یو راکوټې جز بې لاسو نشې جوړولی، دا دونه کائنات هسې بې څه جوړ شو. یو پتنګ یو د 10 روپو د 20 روپو یو پتنګ، دا خو ته بغیر کاریګره نشې جوړولی، دومره اسمانونه بې کاریګره جوړ شو. ځمکې ته وګوره نو د اسمان ته وګوره، اسمان چې الله پیدا که الله وي بغیر عمد ترونها، ستن پکې شته نشته، دومره لوی کائنات والا اسمان ستن نشته پکې. رنګ چې خدای ورکړی ده چې کوټه جوړه کړم چې رنګ ورکړم نو بیا ورپسې کال کې رنګ ورکوم، د الله دا رنګ نه زړېږي،
نه زړېږي او بیا او څونه ښکلی دی چې دا باران وشي او د اسمان ته وګوره او د الله د انور ته وګوره څومره په تیزۍ د انور روان دی څومره سپیډ کې روان دی د انور څومره په تیزۍ روان دی او د خپل ځای نه پوټي فرق نشي کولی لږ غوندې معمولي هم نشي لقېدی دا انسان الله پیدا که د مور په ګېډه کې یو ځای کې مې بیان کو په دې آیت مې بیان وکړو چې وإن کنتم فی ریب من البأس فإنا خلقناکم من تراب الله وی کستا په دې کې شکی چې زه به د قبر نه څنګه واپس ساتم نو دې ته سوچ کوه انا خلقناکم من تراب د خاورې نه مې پیدا کړې نو چې تا د خاورې نه پیدا کولی شم نو واپس ته نشم جمع دی کولی ثم من نطفة بیا د نطفې نه ثم من علقة دا نطفه نه بیا د وینې ټوټه جوړه شي ثم من مدغة بیا ته د غوښې ټوټه جوړه شي څلوېښت ورځې نبي علیه السلام فرمایي د وینې نطفه ده بیا څلوېښت ورځې بیا علقه څلوېښت ورځې نطفه ده څلوېښت ورځې علقه ده څلوېښت ورځې د غوښې ټوکړه ده مخلقة وغیر مخلقه نو بعضې ضایع شي او بعضې کې 120 تن شپږ شلې ورځې پس سا ور واچوي نو چې شا پکې ور واچوي نو بیا د الله په نظام د مور په ګېډه کې وي لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى الله وی دام زما خوخه ده چې د مور په ګېډه کې 4 میاشتې ساتم 15 ساتم 6 ساتم 9 ساتم 8 ساتم 9 ساتم 13 ساتم التولا رب العالمین خپل رزق ورکوي مندوبه سه ولا کړی ثم نخرجكم طفلا نو بیا د مور نه د ماشوم په شکل کې بار راوباسم پس څومره لوی تکنیک دا ماشوم پیدا کېږي پته راته شته په څومره لوی انداز ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ځوان دنه جوړ کم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارض العمر لکي لا يعلم بعد علم شيئا څوک په ځوانۍ کې مړ شي څوک بوډا شي نو عقل قوي چې بوډا شو تجربه زیاته شوه نه چې بوډا شو بیا دماغ کار نه کوي ګړې وړې وایي دا آیت مې وی مې نبی علیہ السلام وی چې 4 ورځې نطفه ده 4 ورځې علقه ده او 4 ورځې د غوښې ټوټه ده او ما وی مې دقه د مور ګېډې ته یو پای پر رسېدلی دی رحم هغې کې دننه پرده ده فی ظلمات په تیارو کې دننه تیارو نو یو سړي بیا هغې د سوالو جواب کو یو ډاکټر صاحب نو ما باندې سوال وکړو ما ته وی دا تا چې کومې خبرې وکړې زمونږ د کتاب نه دی وکړی او که د خپل کتاب نه د دیني کتاب نه دی وکړی ما یې دا ما د دیني کتاب نه وکړی ګوره نبي علیه السلام داسې فرمایي بیا ما سره وروستو ناستو هغه وخت سره پتلونه چولې و نه ږیره و نه برېت و ما ته وی مولانا صاحب ما خدای نه منم زه د خدای د وجود نه منکر ما خدای نه منم اگر چې ځان ته مسلمان وي په ځان مې څوک نه پیول او خلکو سره باسونه به م کول چې خدای نشته وی نن ستا په دې بیان ما الله ومنه نن مې ومنه نن کومې خبرې چې تا مونږ ته وکړې چې 1400 کاله مخکې رسول الله مبارک دا خبرې کړې دي نو دا څیزونه مونږ نن په لیبارټرو معلوموو دا څیزونه مونږ په الټراساونډ معلوموو بعضې څیزونه مونږ په ایکس ری معلوموو او بعضې مونږ په اپریشنونه کوو په هغې معلوموو او بعضې په حیواناتو تجربې کوو په هغې معلوموو نو 1400 کاله مخکې خو نبي علیه السلام سره نه الټراساونډ مشین و نه ورسره ایکس ری پلانټ و نه لیبارټري وه ورسره او نه په حیواناتو تجربې کړو نه اپریشنونه کړي دي او د دې هر څه نه خبر چې هر څه یې دقه وي دي چې دا مونږ په مشینونو کم معلومیږي دا چې هغه سره یو ذات داسې شته چې هغه ذات د دقه دنه حالاتونه خبردار دی او هغه خبر کړی دی غاټ پروفیسر دی نوم یې درته اوس نالم ځکه مې مخکې یو ټکي وی دومره غټه ګیرې ده نیم عمر په تبلیغ کې او نیم عمر خلک په کلینیکونو کې ګوري الله ذات په ملا څوک نه مني دقه ماشوم ته په یو پایپ د مور په ګېډه کې په یو پایپ باندې خوراک ور روان دی او څنګه ور روان دی د مارونو دغه خوراک چې ورځي دا خو هسې مونږ ته وینه ښکاري لیکن دې کې په لکونو نه په کروڑونو اجزا دي هغه هلته خدای بیلی هلته بیلی اډوکې د یو شي نه جوړېږي اډوکې سرمن د بل شي نه جوړېږي
غوښه د بل شي نه جوړېږي، غوښې ته د نورو خوراکونو ضرورت دی. ګرده، اینا، پسر، ویښته د دې ماشوم جوړېږي که نه جوړېږي؟ دا خو پردې نه دي چې پر اوا د غېږته په پیچکس ته کس کړه، یو پرده یو ځای کې بل ځای کې بل ځای کې، دغه وینه کې دا ټول اجزا روان دي. سرمن چې د کوم شي نه جوړېږي سرمن له روان دي، غوښه چې د څه نه جوړېږي هلته روان دي، غوښه ته جوړېږي. اینه چې د کوم شي نه جوړېږي هغه اینې له روان دي، هلته تینه جوړېږي. نوکان چې د کوم شي نه جوړېږي هغه هلته روان دي، نوک ته جوړېږي. هډوکي د بل شي نه جوړېږي هغه روان دي، هډوکي له ځي. هډوکي کې دننه نلۍ دی هغې له خپل شی روان دی، په سر یې ویښتې دي هغې له خپل شی روان دی. او رښتیا وایه هره پرده په خپل ځای کې جوړېږي که بې ځایه جوړېږي؟ رګونو ته بیا وګوره، الله رګونو ته وګوره، رګونو نه علاوه وازګې ته وګوره، کلمو ته وګوره، سترګو ته وګوره، د سترګو تورو ته وګوره، سپینو ته وګوره، دې رنګونو ته وګوره. دنه د الله نظام یو شیب د دې وینې نه جدا کېږي، یو شی ته جوړېږي. دا خشته ماشوم خدای پاک پیدا کړي. رښتیا وایه د الله دې قدرتونو طاقتونو ته زموږ عقل کار کوي ورسېږي؟ نه. نو دقه ټکي له به راځو چې ما قدر الله حقه قدره، دا الله چې څومره عظمت او شان دی، په هغه شان او عظمت مونږ الله نه دی پیژندلی، نه دی پیژندلی رب العالمین. الله خو دلته کافر یادوي، د کافرو نه ګیله کوي، خو په حقیقت کې کافرو خو دومره نه دی پیژندلی چې شته که نشته، شریک ولا شته، هغې هغه کوي. خو مونږ هم د خدای چې کوم قدرت دی په هغه قدرت سوچ نه دی کړی، په هغه قدرت مونږ د رب العالمین فکر نه دی کړی. دغه خشته ماشوم اکسیجن ورته روان دی، هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید ګیس کې کنورټ کېږي، دننه بدلېږي، اته واپس راوځي. دا خدای وجیبه نظام. نه میاشتې ماشوم دننه د مور ګېډه کې دی، نه جاړي نه خاندي نه متیازې کوي. چې د مور د ګېډې نه بار راووت نو بیا ژړا هم شروع کړي، متیازې هم شروع کړي. که په نهه میاشتې کې پیدا شو، که په نهه نیمې او په لسو کې چې تر څو روتي نه که موده پې واوړي هم چې راوتي نه بار دی به جاړي، نو د مدې متیازې کوي. عقل خدا وایي چې نه هونه پې موده ور واوړېده نو دا متیازې خو دننه شروع کړي، ټیم یې پوره دی، دا جړا خو یې دننه شروع کړي که نه. او مخصوص ټمپریچر ورته خدای برابروي د ماشوم دپاره، که ډېرې یخني پې راشي بیا مري، او که ډېره ګرمي پې راشي بیا مري. هغه ټمپریچر خدای پوره کوي. اوړي کې په سخته ګرمۍ کې هم دا نشته چې زنانه ته اے سی ولګوه، ګورې دننه به په ماشوم ګرمي زیاته شي او مړ به شي. او په سخت ژمي کې هم دا نشته چې د ښځې ته هیټر ولګوه، ګورې ماشوم باندې به یخني زیاته شي، ګرمي به کمه شي، ماشوم به مړ شي. که سخته یخني واورې او ګلی دي او که اور په شکال دی، ماشوم له به هغه د مور ګېډې رحم ته خامخا الله د هغې مناسب ګرمي او یخني وررسوي. دا کار څوک کوي؟ جواب را کوي الله رب العالمین. دا الله ډېر لوی عظمت دی زما. یو ساعت سره چې غواړي ټس دنیا به روانه کړي، قیامت به راشي، اذا السماء انفطرت، دا به ختم شي، دریابونه به دې لوخړه شي، لوخړه ختم، دا غرونه به دې داسې شي کالعهن المنفوش، لکه وړی چې الوزي، دا به ختم شي. دا انوار او سپومې به ډکړې ډکړې به شي، دا ځمکه به ختمه شي، ټوټې ټوټې به شي. دا د الله پاک کالیږي پې نه الله. انما قولنا لامر اذا نقول له كن فيكون. الله وی زما خبره چې زم شنو کېږي به دمو پکې نه. دا د الله ډېر قدرت دی. بله شپه خو بیا زلزله ولید که نه، دا را روانې دي که نه، یوې 150 میل لاندې وه، بل ځل څومره لرې وه 300 میل لاندې وه. یو ډقه یې ورکې سپني، یو چقه یې ورکې سپني، او که ستا دې زوی له یو چق ورکه نو سهار به د شپې پاسې نو د شپې وده کېږي نو ده به یو ساعت چې را پاسې مړ به پروت دی. بابا خو نه پاسي، وړقه وه، ها وړقه وی بابا خو مې مړه دی، هلکه شبري داسې که نه رېشئ. خیر نو ګورې زمونږ د هر څه د الله په قبضه قدرت دی، او د الله ډېر لوی طاقت او قدرت دی. مونږ به الله په دې پېژنو. زمونږ عقل خو نور کار نه کوي. نبي علیه السلام مبارک چې به کله پېشمني پاسې د ستورو اسمانونو ته به یې کتل او دې انوار ته نو څه به یې وې؟ ان فی خلق السماوات والارض